اکسپریس ټریبیون وایي د داعش د وژل شویو قومندانانو او عادي غړیو کورنیو ته له خیبر پښتونخوا ایالت څخه د بیلابیلو مذهبي ډلو او یو شمېر شتمنو سوداګرو له لوري منظم معاش ورکول کیږي. اکسپریس ټریبیون وایي چې اسلامي دولت یا داعش له خپلو غړیو سره د مالی مرستې لپاره یوه بسپنه جوړه کړې ده. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې حتی د دې ډلې د پخوانیو قومندانانو، جنگي غړیو او د بندي غړیو کورنیو ته نغدې پیسې ورکول کیږي. سیاسي شنونکي په دې اند دي چې له داعش او نورو تروریستي ډلو څخه د پاکستان ملاتړ نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې په خپله د پاکستان لپاره هم لوی ګواښ کیدای شي. دا واضح خبره ده چې په دغه اوسنۍ ستونزمن حالت کې چې د مخالفینو سره د هر خوا نه کومک کیږي یا دغه جنګ دوام پیدا کیږي، که دلته یې که په داخل د پاکستان کې، دا هم د پاکستان د ولسونو په ضرر، دا هم د پاکستان هم زموږ د دې حکومت او د ولسونو په ضرر باندې ده. دا نه هغوی دپاره ګټه لري او نه زموږ دپاره ګټه لري. سیاسي شنونکي وایي که پاکستان غواړي په نړیواله کچه منزوي نشي، باید د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. دغه راز د دواړه هیوادونه د دوه اړخیزه خبرو اترو له لارې هغه عوامل برسېره کړي چې د دوی ترمنځ یې اړیکې ترینګلې کړي دي. هر مشکل او هر جنجال او جنګ ځان ته خپل عوامل لري، تر هغې پورې چې د دواړو اړخونو په هغه اساسي ستونزو باندې بحث ونشي او د ستونزې عوامل بربنډ نشي، ښکاره نشي او د هغې لپاره د حل لارې ونه ټاکل شي، نو د ستونزې او د جنجال لپاره بنیادي د حل لاره نه پیدا کېږي. نو په کار دا ده چې زموږ او د پاکستان په منځ کې چې کومې ستونزې دي، کوم مشکلات دي، کومې بې اعتمادۍ دي، په هغې باندې باید بحث وشي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې د دې ډلې پلویانو 22 میلیونه پاکستاني روپۍ د بسپنې په توګه ټولې کړي چې له هغو څخه 7 میلیونه د خیبر پښتونخوا د وسلو له فابریکو پرې وسلې رانیول شوي دي. 1 میلیون روپۍ نورې د داعش د وژل شویو غړیو کورنیو ته ویشل شوي دي. چارواکو ویلي چې داعش ته ځینې ډلې په مردان، چارسده او نور سیمو کې پیسې ټولوي.